تازه خبر منظور پښتين له پاکستان سره د مخامخ جګړې اعلان وکړ. د جیم میډیا خوګولیدونکو ستړي مشي د خیبر تاریخي جرګې لپاره تر رسیدو وروسته لا هم د پنجاب رزیل پوس په خپل وحشي کړنو کې نرمواله نه دراوسته او تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړ او د ثوابي سیمې لپاره د دې غورځنګ مشر خیرالامین یوسف زینی ولري. منظور پښتين چې د خیبر تاریخي جرګې لپاره تر رسیدو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالیتونو کې نه لیدل شوی د خیرالامین یوسفزي د نیولو په خبرګون کې نن مهام په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي. د خیبر تاریخي جرګې وروسته هم د پاکستان ریاست په پښتون ژغورنې غورځنګ روان ظلمونه ونظرول او تازه زموږ د ثوابي سیمې لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ کوردیناتور خیرالامین یوسف زینی ولري او زموږ نور په سلګونه فعال او مبارز ملګري په خپل تور لیست کې اچوي. له ټولو پښتنو څخه مو هیله ده چې خپلو لاریونونو ته لا کش ورکړي او هغه وعده چې موږ سره د خیبر تاریخي جرګه کې کړې ده په عمل کې وښایي. منظور احمد پښتين ویلي دي موږ ټول پښتانه به په شریکه د پنجاب پوځ خلاف غږ پورته کوو او د دې رزیل پوځ په وړاندې به خپله مبارزه تر هغې جاري ساتو تر کله مو چې هر پښتون ته د هغوی اخیستل شوی حق نه وي ورکړی. له ملتیا مو نړۍ مننه. شیر او سبسکرایب مو هیر نشي. تر بیا ښې چارې.